السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترمینو، یو ورځ راتلونکې د موږ تاسې ورتلونکي یو، که څوک وایي زه نه ورځم، هغه دې ما ته ځان راوښیي چې هغه د حساب ورځ ده. ابي بريده رضي الله تعالى عنه وایي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وای رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل چې په ورځ قیامت په د څلور شیانو پوښتنه وشي. د ځوانۍ پوښتنه به وشي چې دا ځواني دې په کم شي کې مصرف کړې وه ډېره. آیا د ځوانۍ له خوبه تهجد لمانځه ته نارینه او ښځینه راپورته کېدلې، او که دې دغه د ځوانۍ خوب پر فیسبوک او پر ګوګل او پر یوټیوب باندې به ځوانۍ سترګې بدخوابه کړلې د سال لمانځه ته بیا نه سوې راپورته. د عمر پوښتنه کېږي چې عمر دې په چیش کې تېر کړي. دا هر سکند حساب د الله جل جلاله راسره کوي. دا دونه وخت په بازار کې تېر کړي، دونه وخت په فلانکي ځای کې ناست ورقې لیکولې، دونه وخت بیده ولې، دونه وخت یې لمونځ کړی دی. تاسو ته زموږ لمونځو ته فکر وکړئ، 5 منټه وخت په اخوا چې په روز 5 وخته لمونځ دی، نو 5 منټه کې نه دی یو پاو د ټول طاعتو د عبادت وخت زموږ یو پاو دی. او تاسې نو بیا کښېنئ د نس مو څونه وخت پر سرخان څونه ټیم تېروئ. کله کله زه ځای مېلمه زه وختي لا مور شم تی خوري اریان سو دا اوس نسونه دي پیرانه وسره دي څه بلای ورسره. د عمر پوښتنه کیږي، نو خپل عمر ته محسب سه حساب محترم وسلا په ژوند کې وک چې زما عمر دی سهار چې راپورت سولم بیا مخان چې بدی ژوند باید زه په چیش کې مصرف کړم. زموږ عمر قانون یا په ګناه کې دی یا په دنیا کې مصرف دی، په دین کې عمر نه دی مصرف کړی. او دوم من علمه ما عمل به، د علماء څخه د علم پوښتنه کوي، ښه علم مې درکړی په دې کوم عمل کړی. دا د اوس 2019 علما خو یو ډول کالات سم جواب ورکړي، ټول به دوزخ ته سره ځو. په علم عمل نشته، خوله یو څه وایي، په باطن کې په نور شانو لړلي. حرام ته حلال وایي، حلال ته حرام وایي. که دا د تصویر و د دغو شانو مسله. موږ د علما یو ګروپ لرو، انو چایو تصویران اواستلو، ځای موږ میلمانه په میلمستیا کې تصویران اخیستل سوي دي، هغه نو ګروپ ته راواستل. انو ما ورته مال دا ما راوستي دا خو حرام دی. یو دا خو د پلار سړي خپله رایه ده، دین مو په رایه کړي. نو مال خو دغه علماو چې پر وژغېدلو چې بې ضرورته تصویر اخیستل، لیږل، استول ټول حرام دي. نو فرض روژه ده، ته نو بیا په کبیره ګناه ځان مبتلا کوې. دا خو زموږ علما دي. بهر اخر دا درته وایي ته بې ځایه سوپېګرت کوې، ولکه ډېرو مېلمستیا او ډېرو ځایو ته په دغه وجه کړای سو. ولې نه په ګناه کې ځان واقع کړو. او عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. د مال پوښتنه به وکړي چې دا روپۍ دې له کومه کې او چیرې دې مصرف کړې. دا دونه ډېر روپۍ دې له کومې خوا وګټلې، په بیلچه دې وګټلې، یو چا درکړلې، او که دې پیمنټ و سود و دغه بلایې پلې شروع کړي، درواغ و رښتیا دې پلې کې شروع کړل. فیما انفقو په چیز کې دې مصرف کړي، پر فقراو پر مساکینو دې مصرف کړي، مدرسو ته دې ورکړي، مساجد دې په جوړ کړي، چیز په چیز کې دې مصرف کړي. او که د ناروا پر ځای درته ځي، په ناروا کې درته مصرفېږي. وعن جسمه فيما ابلاه، د انسان سره د بدن پوښتنه کیږي چې دا لاس په چیش کې مصرف کړی و، په لاس د قرآن عظیم شان راغستی، او کړي د ټلیفون سکرین په اړه و. او دا رنګه د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پیدا د څلور شانو پوښتنه کیږي. عمر دې په چیش کې تیر کی، وعن شبابه فيما ابلاه، ځواني دې په چیش کې را تیر ک، دنیا دې له کومه پر کومه دی یوړله، علم دې په کومه طریقه باندې عمل ور باندې وکړي. او دا رنګه عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي ان نبی صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي، من نقش الحساب عذب، د هر چا سره مناقشه په حساب کې وسو، حساب سره سخت سو، نو دغه انسان نو عذاب ته ولاړی، عذاب الله ورکوي. وای ما ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته، الیس یقول الله، ای الله نه وایي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسبه حسابا يسيرا وينظر
وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما بتحقيق سره مناغه څوک اوتیه چې ورکول سي کتابه کتاب د بيمينه پرستلا سره الله وجر د موږ به حساب یې سر سره وکړو اسانه حساب. وينقلب الى اهله مسرورا دغه انسان به خپل کور و جنت ته په خوشحالي باندې واستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک انما ذلك العرض وليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای دا اسانه حساب چې الله له چا سره کوي نو خالی راولي وای خو مسلمان یو منځونه دیم کول و روزي دیم نیولې و بس زی دا نه ګورې ستو درې په روزه کې دی ونیولې صاحب څونه سړو بیان اړولې دي کښنانې ټیر ولې دي کې د شي سره داوا ډیره کړې بس اسانه حساب دی ځه دلته خو زموږ ته ادمونه بریز الله کو هغه پلان کې ځای راوګرځول او په ژوند کې مې زما د الله په ذات قسم وي چې زه بلوغ وایم تر دانونه ورځې پورې که به زما په یوه عبادت باندې باور چې ما ته دې نجات راکړي زما دې د الله په خدای قسم. څه ډول یې موږ کوو څه ډول یې کوو یو شی چې ګوندې الله رحم را باندې وکړي چې ګوندې الله رحم را باندې وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې می خلق ښکار کړي دي ډیر خلق می عاشقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړل الله کړل زموږ خله ورله سبب وګرځوله. دا فضایل درود باندې که الله خلاص کړم د حبیب په مینه اخلاص کړم نور هیڅ نه لرم را خلیل اسد. او د غرنګ د ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چا سره حساب سخت سو هغه انسان هلاک سو. او د غرنګ د عتبه بن عبد الله رضی الله عنه څخه روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لو ان رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یو سړی چې پیدا سي بیا تر مرګ ورځې پورې چې سپین ږیری وي داسې پر مخ باندې کشي نو به څونه خوږېږي. په مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامه چې انسان د الله په رضا کې دومره خوږ هم کړول سي دا په ورځ قیامت به دغه اعمال دی لږ وبولي هغه جنت چې وویني او هغه دوزخ چې وویني ما څه کړي وای ما څه کړي وای ما څه کړي. او د غرنګ د محمد بن ابو عميره څخه روایت دی وای وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرام بحث رکاوه نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حساب ورساوه چې په ورځ قیامت به د حساب کیږي موږ داسې ورته حریان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لو ان رجلا خر على وجهه من يوم ولد که یو سړی پر مخ باندې کیږي چې لمور پیدا شي بیا سپنجره کیږي د الله په طاعت کې پر مخ کیږي نو به څومره تکلیف وي لا به په ورځ قیامت دی دا لږ وبولي. ولود انه رد الى الدنيا كما يزداد من الارض والثواب. دغه انسان په ورځ قیامت وای ما کاش کې ورله دنیا ته تللی وای هلته به مې څه عمل نور کړی وای. نو محترمینو موږ دلته نه کوو هلته چې ولاړ سو بیا ارمان کوو ارمان ګټه نه راته رسي. انس بن مالک رضی الله وایي ويخرج لابن ادم يوم القيامه 3 دواوین. ورځ قیامت په انسان ته 3 دفتر کتابچې راوړي په یو کې به عمل صالح وي په یو کې به ګناهونه وي او دیوان فيه نعم په یو کې به نعمتونه وي د الله له طرفه. الله جل جلاله به د انسان ته وایي چې دا کوچنی نعمت حساب د سره کوم چې دغه د نعمتو په دفتر کې مې درته لیکلي دي. نو کومه چې الله جل جلاله حساب سره وکړي هغه ټول عبادتونه په هغه یو نعمت کې ولاړ شي انسان حیران پاتې شي. نو اذا اراد الله ان يرحم عبدا الله جب بندته د رحم اراده وکړي نو قد ضاعفت له الحسنات الله يقولون ورد چند کې او د ثوابونه ورد چند کې
الله جل جلاله یې ثوابونه ورته چند کړي او ګناهونه الله جل جلاله ور معاف کړي او الله جل جلاله هغه نعمتونه ور وبخښي. نو محترمینو کوم نعمتونه چې موږ تاسو ډوب یو آیا دا به الله موږ تاسو ته راوبخښي او که به حساب را سره وکړي؟ معصومه دغه ته نارې ما وایي نو خو زه بیان کوم. او دغه رنګ د وایلا بن اسقع څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یبعث الله یوم القیامة عبدا لا ذنب له. په ورځ د قیامت به الله یو انسان راوپاڅي هیڅ ګناه به نه کړي. الله جل جلاله ورته ای الامرین احب کم کار دې خوښ ته د عمل جزا درکم او کدی خپل فضل باندې نه باسم جنت. بنده ورته یا رب انک تعلم انی لم اعصک ته خبرداري چې ما ستا ګناه نه ده کړې ستا نافرماني مې نه ده کړې نو ما په خپل نعمت باندې ما په خپل عبادت باندې جنت ته نه باس. الله جل جلاله به یخذو عبدي بنعمة من نعم ده چې ما کوم نعمتونه ورکړو د هغه یو حساب سره وکړي. نو چې حساب سره وکړي نو ده ته به هغه نیکي ټول ور ختم شي د نعمتو په بدله کې به ولاړې شي. نو هغه بنده به ووایي یا رب خپل نعمت په خپل عبادت نه سم کړی برحمتک ستا په رحمت سره ستا په فضل سره مې جنت ته بوس. نو محترمینو حساب را روان دی. په دې موږ نه خبر چې زموږ حساب اسانه وي او که به زموږ حساب ګران وي. په دې موږ نه خبر چې موږ به مغفور وي الله به ته موږ ته عفو وکړي او که به موږ وبخښي. نو چې په دې باندې نه خبر نو بیا موږ ولې دومره غافل یو؟ موږ ولې بیا دومره په غفلت کې یو؟ ولې دومره موږ د الله څخه بیا لرې یو؟ راځئ د الله جل جلاله طرف ته مخ کو الله له ځانه څخه راضي کو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. الترغیب والترهیب جلد نمبر 4 صفحه نمبر 214 حديث رقم 11 فصل في الحساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.